نو ما ویلې چې د ننه بعده به سندرې زه نه وایم، هغه په دې چې بس زړه مې نه غواړي، بس چې کوم شوق و هغه ما وکړی، نه چا ماته څه ویلي دي نه هېڅ سته، ویره چې دا یو له لوی خدای ده چې موږ ته یې ټول مسلمانان پیدا کړي یو. خو بس ما خپل داسې زړه دا وایي چې یاره بس زه د ننه بعده زه سندرې نه وایم، او یم به د هغه ستاسو نوشیروان، نن کوم زه نوشیروان یم په تاسو نوشیروان یم. تاسو د خدای ژوندي لري. ما درته ویل چې په 4-5 کاله کې ما دومره شهرت پیدا کړي، او ما تاسو ته داسې سندرې وویلې چې په هغه کې ډېر ښه پیغامونه هم شته. شاید له ما به انسان دی یو داسې لفظ به م راځه کې یاد شوی چې هغه به د ویلو نه و، انسان دی، ما به اصلاح سې نه یې کړي، خو ما ډېر ښه پیغامونه هم په دې سندرو کې ایښي دي که څوک سر په خلاص کړي. د سندرې پیغام هم دغه وي چې پر وطن وي یا پر خاوره وي یا پر پښتنو وي یا پر یو چې پر هره موضوع وي، د هرې غزلې چې دی هغه خپل مطلب لري، خامخا چپ اړخ نه لري، سم اړخ هم لري. هر شعر و شاعري چې دی هغه سم اړخ هم لري. نو ما تاسو ته په سندرو کې پیغامونه درکړي دي، خو بهرحال له ننه بعد چې کوم زما سندرې دي نو کوشش تاسو هم وکړئ چې ما ته خدای دا توفیق راکړي. زه نن په ډېر غټ زړه باندې ناست یم، زه وایم چې یار بس ما ته خدای پاک ما ته توفیق راکړي. شاید پر خدای به زه ګران شوی یم، نو چې زه پر خدای دومره ګران شوم چې په دومره شهرت په وخت کې زه دا فیلډ ډیله کوم، نو تاسو ټول ته به معلومیږي چې دا ډېره مشکله خبره ده چې سړی د دومره شهرت پیدا کوي او هر څه دي د دنیا د سړي سري، خو هغه د له هغه څخه لاس اخلي. ما ویل یاره جنید جمشید هم سندرغاړی و، ښه پیسې، ښه ژوند، ښه شهرت، ښه پروګرامونه، چشي، لیکن هغه پرېښولې رالی د خدای لارې ته. نو خدای څومره ښایسته مرګ په نصیب کړي او څومره ښایسته نوراني چهره یې وه. نو زه هم دا وایم چې یاره الله پاک به ما ته توفیق راکړي، رزق و روزي چې دی هغه پر هېڅ چا باندې هم نه درېږي. دا به وي زما به کمه روزي به وي، هېڅ خبره نه ده، دا ټول مسلمانان دا دې لګیا دي، زه به هم یو خواري کوم، یو شی به کوم، څه خبره خو نه ده. خپل رزق و روزي خدای پاک هر انسان ته ورکوي. نو بله د ټولو مسلمانانو سره، د ټولو پښتنو زه چې د دنیا په هر کونج کې دي چې نوشیروان پیژني، زه له هغوی څخه ډېره معافي هم غواړم، معذورت هم غواړم چې خدای پاک وایي زه یو څوک معافوم، نو انسانان به خو الریډي څوک معافوي. که شاید زما له سندرو چا مطلب له ما خوا بده سوګي وي یا مطلب بله وي یا بله وي، یا زما په سندره کې داسې لفظ اورېدلی چې د دوی زړه په خوږ شوی، زه ډېره بخښه ځینې غواړم، ما ته به معافي کوئ، ما به معافوئ، ټول مسلمانان، ټوله پښتانه ورونه